د نړۍ تر ټولو شتمن سړی د غږیز کتاب 5مه برخه. که په کور کې 4 اولادونه وي نو کم تر کمه د ورځې خو یو ځل په خپل منځ کې سرلاس او ګریوان کیږي. تاسو کولی شئ 1 یا 2 ځله په آرامو او مهربان خبرو دا صحنه کنټرول کړئ، خو هر ځل دا صحنه په آرامو او پستو خبرو عادي حالت ته نه راګرځي. که تاسو د خپل عکس العمل په بدله کې مثبت ځواب ترلاسه نه کړ، مه مایوسه کیږئ. تاسو له همدې کس سره 2 دقیقې په آرامه او نرمه لهجه خبرې وکړئ تر څو د هغه قهر او غوسه له منځه ولاړه شي. که ستاسې له ځینو کړنو مقابل لوری له اندازې زیات ځورېدلی وي، ممکن ستاسې لومړنۍ هڅې رنګ رانه وړي. په داسې ځای کې باید تاسو له داسې الفاظو او نرمې لهجې څخه کار واخلئ چې مقابل لوری ستاسو حرکات صمیمي وبولي، او دا کړنې باید ستاسو د تېروتنو جبرانونکي وي. د حضرت سلیمان علیه السلام له نظره ستاسې خبرې د خلکو د زخمونو لپاره شفا او ناسور کېدلی شي. داسې کسان هم شته چې د تورې تر څوکې تیرې او تیزې خبرې کوي، خو د پوه او هوښیارو خلکو خبرې بیا شفا بخونکې وي. زه داسې میندې او پلرونه پیژنم چې د اولادونو ښه تربیه او روزنه تر ټولو غټه هیله ده، خو د دوی له ډلې داسې میندې او پلرونه هم شته چې هر وخت خپلو اولادونو ته زیږ او خشن الفاظ کاروي. د دې الفاظو په وسیله جوړ شوي زخمونه اکثره وخت ضمني، خو کله کله بیا دومره ژور وي چې ممکن د ژوند تر پایه پاتې شي. میندې او پلرونه فکر کوي چې ماشوم یې په زیږو او بدو خبرو نه پوهیږي، او یا ماشوم د دوی د خبرو پر وړاندې د مسؤلیت احساس کوي. دوی بیا د خپلو تېروتنو د جبرانولو لپاره دا بهانه کوي چې موږ خو حقیقت وایو، خو که دا حقیقت تریخ وي څه به پیښ شي. د سلیمان علیه السلام په قول د نیوکې لپاره 100 ناسمې او 1 سمه لاره وي. ناسمې یا غلطې لارې عمیق او ژور زخمونه ایجادوي، خو سمه او نیکه لار معمولا دا زخمونه رغوي. په وروستۍ تلویزیوني خپرونه کې مې له لیدونکو وپوښتل هغه کسان دې لاسونه پورته کړي چې مور او پلار په ماشوموالي کې رټلي او تر اوسه یې هماغه رټلتوب په ذهن کې ده. تقریبا ټولو کسانو ګوتې پورته کړي. هغو کسانو هم لاسونه جګ کړل چې 80 او 90 کاله عمر یې درلود، او تر اوسه یې هغه نادودې په ذهن کې وي چې په ماشوموالي کې ورسره مخ شوي وو. په اسانۍ خلاصون ترې ناممکن دی. حضرت سلیمان علیه السلام په دې اړه وایي هوښیار کس تر خپلې خبرې د نورو د آرامتیا او مطمئن کېدو لپاره کوي، او د هغوی لپاره هیله بخونکي الفاظ کاروي. د هغه په خبره پستې او نرمې خبرې د روح او بدن لپاره د شاتو په څیر شفا بخونکي وي. خفګان د انسان زړه غلی کوي، خو نیکې خبرې د هغه زړه ته خوښي ورکوي. ترغیبي، تشویقي او تقدیري الفاظ د مقابل لوري ذهن ته رسوخ کوي او روح ته شفا بخي. طبي څېړنو ښودلې سختې او ترخې خبرې ویره او اضطراب منځته راوړي، چې همدا ویره او اضطراب د زړه ناروغۍ رامنځته کوي. خو حضرت سلیمان علیه السلام د مایکروبیالوژۍ له مطالعې پرته دا هر څه راښودلي دي. هغه ویلي ستاسې خوږې خبرې خلکو ته نوی ژوند ورکوي، او ستاسې نرمه او پسته ژبه د ژوند د بقا د ونې حیثیت لري. شفا بخونکې ژبه د ژوند د بقا ونه بلل شوې ده. دغې استعارې ته تم کیږو. ونه که څه هم ژوندی نه ده، خو پاڼې زموږ د تنفس اخیستلو لپاره په کافي اندازه اکسیجن تولیدوي. له میوې د خوراکي توکو په برخه کې ګټه اخلو، او ریښې د ځمکې د ټینګېدو سبب کیږي. دا هر څه د هغه کس په اړه هم صدق لري چې په خبرو کې نرمه او پسته ژبه کاروي. پسته او نرمه ژبه نه یوازې د شخص فردي ژوند ته بلکې د نورو ژوند ته هم اسانتیاوې او آرامي وربخي. د دې برعکس کږې او ناسمې خبرې زړه ماتونکي وي او لفظي انحراف تباهي رامنځته کوي. له رښتینولۍ تش الفاظ ګمراه کوونکي او زړه ماتونکي وي.
د بل روح او زړه زخمی کول نه یوازې اړیکې له منځه وړي بلکې د تل لپاره عاطفي جراحت رامنځته کوي. کلونه مخکې یوه ښځه چې زما له صمیمي دوستانو څخه وه له خپل میړه بیله شوه. د طلاق علت یې بدني او لفظي ناوړه استفاده ګڼله. زما لپاره د حیرانتیا وړ خبره دا وه چې هغې د میړه د بدني آزار په نسبت د هغه له لفظي آزاره ډیر سر ټکاوه. هغې له بېلوالي څو کاله وروسته ماته وویل جسمي زخمونه مې د وخت په تېرېدو سره ورغېدل خو د هغه لفظي زخمونه تر نن ورځې پورې زما عاطفه ګواښي. زه خپله د ژوند په دې سفر کې له ډول ډول هیله بخونکو او زیږو خبرو سره مخ شوی یم. ډیری خلک د خبرو کولو پر وخت دې ټکو ته هیڅ پاملرنه نه کوي. ستاسې نیکې خبرې روح او ژوند ته نجات وربخي. ژبه د مرګ او ژوند اساسي وسیله ده. څه چې کوئ پایله به یې وینئ. په دې اړه یو ژوندی مثال ته تم کیږو. د 2005 زیږدیز کال په مارچ کې براین نیکولز د جورجیا ایالت د اټلانټای په ښارګوټي کې د یو قاضي په ګډون 3 نفره ووژل. هغه له پیښې وروسته د اشلي په نوم یوه ښځه یرغمل ونیوله او ودانۍ ته ننوت. په ودانۍ کې نور کسان هم وو او ډیری امریکایان د دغې پیښې شاهدان وو. د دغې ښځې هیله بخونکې خبرو د ټولو یرغمل شویو روح او زړه ته ډاډ ورکړ. دی په خپلو خبرو نه یوازې د یرغل کوونکي ژوند ته بلکې د ټولو یرغمل شویو ژوند ته خلاصون وروباښه. که بریدګر په خپله پولیسو ته نه وای تسلیم شوی ژوند به یې له لاسه ورکړی وای. زما یوه رښتینی دوست جیم شاونسي ټول عمر خلکو ته نیکې او پستې خبرې کولې. هغه چې په بهر مجلس ته راغی خلک به ورته ډیر خوشحاله کېدل. هغه به په دې پوهېده چې واړه او غټ ته باید څنګه خبرې وکړو تر څو زړه یې خوشحاله شي. تر کومه ځایه چې زه پرې خبر یم هغه په خپل ژوند کې تر هر چا ډیر دوستان درلودل. ستاسې نیکې خبرې مخاطب ته د ترغیب او تشویق احساس ورکوي. ښه او په طول پوره خبرې په هر ځای کې د قیمتي غمیو حیثیت لري. مثال تر اوسه مو د نقاشۍ داسې انځور لیدلی چې تاسو یې حق پک کړي یاست. زه همیشه دې انځور ته ورته کسانو سره ژوند کوم چې ټولې خبرې په موقع او خپل وخت کوي. کله چې زه غمجن یا ناامیده یم د ښځې په ګډون مې ډیری رښتیني دوستان لکه جیم شاونسي، ټام مارلین او داسې نور راته همیشه له مهربانۍ او تسلیت ډک الفاظ اوروي. دا کلیمیس ماشینډلی حواس راغونډوي. زه همیشه د انځور ته ورته کسانو سره ژوند کوم چې ټولې خبرې په موقع او خپل وخت کوي. د ښو اړیکو او غوره خبرو کولو لپاره د سلیمان علیه السلام سپارښتنې داسې خبرې وکړئ چې خلک له زړه درته غوږ شي. د پوه او هوښیارو خلکو ژبه خبرو ته ښکلا او زینت وربخي، خو د احمقانو ژبه په حماقت څرخي. د ډیرو په آن خبرې یعنې هغه څه چې ستا زړه یې غواړي. څوک چې خبرې کوي الفاظ په هغه طرز او طریقه کاروي چې ذهن او زړه یې غواړي. د دغو کسانو لپاره د کلمو مناسب استعمال هیڅ ارزښت نه لري. که غواړئ د زړه له کومې خبرې وکړئ او مخاطب ښه وپوهوئ، الفاظ مو باید ښکلي او زړه منونکي وي. تشویق او ترغیب خپله پیشه وګرځوه او خوله دې همیشه په ښو خبرو خلاصه کړه. هغه کلمه چې سلیمان علیه السلام په عبراني ژبه کې د عاقل لپاره استعمال کړې ده د زده کړې په معنا ده. یعنې په هوس او لیوالتیا خبرې مه کوئ او د ژبې کنټرول خپل کړئ. په یاد ولرئ چې تاسو باید چیرې او څنګه خبرې وکړئ. د خولې تر خلاصولو مخکې د خبرو او ځای په اړه ښه فکر وکړه. دا کار د ځینو لپاره ساده خو د ځینو لپاره ډېر ستونزمن دی. که د ښو خبرو کولو وس نه لرئ د نورو خبرو ته غوږ نیسئ. ځینې وخت غوږ نیول تر بې ځایه خبرو کولو ډېر ګټور وي. تر خبرو کولو مخکې غوږ ونیسه. څوک چې د سوال تر اورېدلو مخکې
ځواب وایي حماقت کوي. هر کله چې مخاطب ته د خبرې تر تمامېدو مخکې ځواب ورکړم بد احساس کوم او خپل کار احمقانه ګڼم. هغه به زما د خبرو او نظر تر بشپړېدو مخکې په خبرو کولو شروع وکړه. دا مې د یو دوست عادت و. هغه به معمولا غلطې پرېکړې کولې او همیشه به د غلطو پرېکړو ښکار و. ځکه ورته بې ادبه نه وایم چې ډېر مهربان و. زه هم کله کله د ګډونوالو دوستانو ښځې او اولادونو تر مخ د داسې تېروتنو مرتکب کیږم. زما دا کړنې هغوی زړورتیا ګڼي خو اصلا داسې نه ده. سوکا او آرامې خبرې کوه او د خبرو پایله دې په ځیر ګوره. آیا تر اوسه دې داسې کس لیدلی چې په خبرو کې بیړه کوونکی وي؟ کوي نو احمق او ناپوه دی. مثلا ولې د تاریخ تر ټولو پوه او شتمن کس د ژبې پر ساتلو بار بار ټینګار کوي؟ ځکه کوم کسان چې په ظاهري عقل او پوهه سمبال وي یوازې د خپل حماقت د څرګندولو لپاره خبرې کوي او همیشه په ظاهر متکی وي. ما خپله ډیری داسې کسان لیدلي چې د خبرو کولو پر وخت هر څه وایي. حضرت سلیمان علیه السلام په دې اړه وایي څوک چې ژبه په واک کې ولري خپل ژوند ژغورلی شي او څوک چې ډېرې خبرې کوي هلاکیږي. ما ډیری داسې کسان ولیدل چې د عقل په طول پوره خبرې یې نه کولې او همدا یې د ورکې سبب شو. هېڅکله نور خلک کم مه ګڼه بلکې هغوی وتله. هغه خبرې چې د نورو د تکلیف او آزار سبب کیږي کول یې ډېر آسان دي. هر ځای او هر وخت د دې ډول خبرو کولو امکان وي. دا خبرې بیا په بدن د تورو په څیر زخمونه جوړوي چې پټۍ کول یې ناممکن دي. د حضرت سلیمان علیه السلام په امثالو کې راغلي پوه او هوښیار کسان تل خپله ژبه د نورو د زخمونو د پټۍ کولو او هغوی ته د شخصیت ورکولو لپاره کاروي. همدارنګه هغه ویلي دي تاسو د خپل نفس د غوښتنو خلاف عمل کوئ او له هغو خبرو پرهیز وکړئ چې د نورو د آزار او تکلیف سبب کیږي. هغه وایي تاسو باید د منفي خبرو ځای په مثبتو خبرو ډک کړئ. که کوم کس درته د نورو غیبت کوي له هغه سره د ملګرتیا پر ځای د همغه کس د شخصیت مثبت ټکی ور یاد کړه او په همدې ډول ورته مثبت ذهنیت ورکړه. له زیاتو خبرو کولو پرهیز وکړه ځکه ډېرې خبرې کول له تېروتنو خالي نه وي. د هوښیارو خلکو شونډې همیشه تړلې وي. کوم کسان چې ډېرې خبرې کوي د خبرو کولو پر وخت ځان نشي کنټرولولی. له دې جملې یو زه یم. سلیمان علیه السلام په دې اړه وایي که د اصلي هدف تر بیانولو زیاتې خبرې وکړي ښایي نور الفاظ دې احمقانه او عیبجن وي. خپل مطلب په لنډو ټکو بیان کړه او غلی شه. د 28 باب د 19 مثل مطابق احمق هغه وخت حکیم ګڼل کیږي چې خبرې نه کوي او د هغو کسانو نظر ډېر د احترام وړ وي څوک چې خپل مطلب په لنډو ټکو بیانوي. حقیقي حکمت زده کړه. د پوه او هوښیارو کسانو ژبه اصلي او حقیقي حکمت آوروي. حضرت سلیمان علیه السلام په کومو خبرو کولو د ټینګار او تاکید ترڅنګ بیا هم موږ د ځینو حکمت او ارزښت لرونکو خبرو کولو ته هڅوي. هغه وایي که څوک د خبرو په خورجین کې ارزښت لرونکې خبرې ولري باید له خلکو سره یې شریکې کړي. نیاګانې، نیکونه، میندې، پلرونه، مدیران، ښوونکي او روزونکي باید خپلې ټولې ګټورې تجربې له اولادونو، کارکوونکو او همکارانو سره شریکې کړي. همیشه رښتیا وایه ځکه هغه کسان تل درواغ وایي چې زړونه یې کینې او حسد پوښلي وي او اکثر بهتان او تهمت ویونکي خلک احمقان وي. هغه ټول پوښتنې چې په دې وروستیو کې د بشري منابعو د مدیرانو لخوا ترسره شوې دا په ډاګه کوي چې په 100 کې 80 سلنه کارغوښتونکي د خپلو کاري موخینو په اړه له مبالغې او درواغ ویلو استفاده کوي. دا کړنه په بازار موندنه کې هم لیدل کیږي او تبلیغاتي اعلانونه خو بیا سم له حقیقت لرې وي. په رسنیو کې ټول سوداګریز اعلانات احتمالي اخیستونکو ته د خپلو تولیداتو یا محصولاتو مثبت اړخونه، لوی او منفي اړخونه
کم یا لږ ورپېژني. درواغجن کسان فکر کوي چې د خپل ځیرکوالي په درلودلو نور تیر باسي، خو واقعیت داسې نه دی او درواغ ویل تل هوښیارتیا او ځیرکوالی نشي کېدلی. د لویو کارخونو لکه آنرون ټایکو او ورلډ کام اجرایوي مدیرانو هم دې ته ورته فکر درلود، خو دا کار د دوی او د دوی د ونډوالو او کارکوونکو لپاره ډیر قیمتي تمام شو. مارټا اسټوارټ وایي لږ او کم درواغ هم لوی تباهۍ رامنځته کولی شي. نو که چیرې درواغ ویل حماقت وي، نو رښتیا ویل د ځیرکتوب او هوښیارتیا نښه ده. رښتیا ویل پر موږ د ښځې اولادونو، کارکوونکو او اخیستونکو باور ډیروي. اغیزمنې او تشویقي خبرې. کوم کسان چې اغیزمنې او تشویقي خبرې کوي د ژوند لاسته راوړنې یې هیله بښونکي وي. د مثال په توګه، لومړی مادي بریالیتوب. د ښوونځي پر مهال ما او ښاغلي سټیون سپیلبرګ د فوټبال سیالۍ یو ځای کتلې. لږ وروسته موږ دواړو خپلو اهدافو ته ورسېدو او خوبونه مو پر حقیقت بدل شول. 18 کاله وروسته مو له یو بل سره ولیدل. زه پوه شوم چې زموږ دواړو ژوند یو لور ته روان دی، ځکه موږ هدف ته د رسېدو په اړه مخکې له مخکې روښانه او دقیق پلان درلود. موږ د اغیزمنو تشویقي خبرو د زده کولو ترڅنګ بې شمېره صمیمي دوستان هم درلودل. هو، لکه څنګه چې اغیز نه خندونکې خبرې د ژوند له لویو ستونزو ګڼل کیږي، بلخوا بیا اغیزمنې خبرې د ژوند بې ساري خوندونه درڅکي. دوهم، قناعت او خوښي. هغه وخت د خوښۍ او آرامتیا احساس کوم چې نورو ته د سالمو او نیوکو مشورو په ورکولو دوهم، قناعت او خوښي. هغه وخت د خوښۍ او آرامتیا احساس کوم چې نورو ته د سالمو او نیکو مشورو په ورکولو بریالی شم. که زما خبرې زما یو بچي له اندېښنې او ناکامۍ وژغوري، د زړه له تله د خوښۍ او اطمینان احساس کوم. حضرت سلیمان علیه السلام په دې اړه وایي هغه وخت ژوند ډیر خوږ وي چې له خپلې خولې نیک او سالم الفاظ واورم. هغه وایي حکیمانه الفاظ نه یوازې د نورو په ژوند کې مثبت بدلون ایجادوي، بلکې زموږ ژوند ته هم خوښي او خوشحالي رابخي. دریم، ټولیزه ملګرتیا. ټول خلک غواړي چې نور یې احترام او عزت وکړي. حتی پادشاهان غواړي د هغه کس ملګری شي چې پاک او له محبته ډک زړه ولري. ما د امریکا له پاچاهانو سره هیڅکله لیده کاته نه دي کړي، خو زه هر ځای او هر وخت د هغوی له هر ډول ملاتړ څخه برخمن وم. نن ورځ زما ملګري او دوستان زما په کاري ژوند کې لویه ونډه لري. قدرت لرونکي او د واک څښتنان همیشه باوري کس ته ډیره ترجیح ورکوي. تاسې د خپلو اغیزمنو اړیکو په وسیله کولی شئ د ټولنې له ټولو وګړو سره همغږي شئ. لنډیز: د ښه نظر او ښو خبرو ترڅنګ اغیزمنې اړیکې زموږ د شخصیت مهم اړخ تشکیلوي، خو موږ دې ټکي ته ډیره پاملرنه نه کوو. که د هرې کاري ورځې په پای کې خپلو خبرو او اړیکو ته زغلنده نظر وکړو، د خپلو سمو او ناسمو کارونو په اړه به ډیر څه زده کړو. که یوه اونۍ دا کار ترسره کړو، زموږ د مثبت چلن او اړیکو ګراف نور هم لوړیږي او د دې بهیر منفي اړخ له منځه ځي. زما د ورځنیو خبرو اترو نوم لومړی، د ټینشن او هیجان کمولو لپاره نرم او پاسته ځوابونه کاروم. دوهم، د نورو د کم راوستلو لپاره خشن او زیږه الفاظ نه کاروم. دریم، نورو ته د شخصیت ورکولو لپاره له تشویقي او ترغیبي جملو ګټه اخلم. څلورم، هر وخت ښې او ګټورې خبرې منم. پنځم، د ویرې او جبر پر ځای کې هیله بښونکي الفاظ کاروم. شپږم، تر خبرو کولو مخکې ښه غوږ نیسم او تر غوږ نیولو مخکې ځواب نه وایم. اووم، تیز فکر او آرامي خبرې کوم. اتم، ګمراه
او لارښوونکو ته له ځان ښودنې پرته حقیقت وایم. شپږم څپرکی: کم وخت ډیره بریا. له مشورو پرته ټول تدابیر باطل او نیمګړي وي. ولې د هغو ژورو خوبونو د رښتیا کولو هڅه کوې چې ته ترې عاجز یې؟ ما تصمیم درلود چې د فونیکس لارې کوڅې باید د خپلې خور د موټر په وسیله وګورم، خو دا موټر دومره قرار و چې سړی یې د کفر ویلو ته اړ ویست. ما به د خپل موټر ګازي اکسلیټر ته زور ورکاوه تر څو له نورو موټرو مخکې شم، خو هیڅ نه کېدل. ځکه مې دا کار کاوه تر څو د نورو موټروانانو په څیر تیز تګ وکړم. ما چې بهر څومره اکسلیټر ته زور ورکاوه د موټر غږ لوړېده او سرعت یې کمېده. یو وخت موټر ځای په ځای ودرېد او هله پوه شوم چې موټر تیل نه لري. ځان ته مې زړه بد شو او د کمزورۍ احساس مې وکړ، ځکه ما باید وار د مخه د موټر هر څه سم کتلی وای. نو که چیرې د نړۍ تر ټولو تیز او ګران بیه موټر تیل ونه لري، حال به یې همداسې وي. د موټر لپاره تیل ډیر اړین دي او له تیلو پرته موټر هیڅ حرکت نه کوي. د دې برعکس که موټر تیل ولري، نه یوازې ښه سرعت به لري بلکې ژر مو هدف ته رسوي. تاسو هم د سلیمان علیه السلام له سپارښتنې پرته خپلو هیلو او ارزوګانو ته نشئ رسېدلی چې دا سپارښتنه ستاسو لپاره د موټر د تیلو حیثیت لري. ځینې خلک خپلو اهدافو ته له رسېدو مخ اړوي او ډیر ژر تسلیمیږي. حال دا چې د سلیمان علیه السلام سپارښتنه هر څه بدلوي. دا سپارښتنه تاسې هغه وخت خپلو اهدافو ته نږدې کوي چې په خپل ورځني ژوند کې یې عملي کړئ. خو ځینې خلک بیا له دې سپارښتنې څخه په خپل ژوند کې هیڅ ښه استفاده نه کوي او دا هر څه خوب او خیال ورته ښکاري. د تاریخ ټول بریالي کسان چې خپلو اهدافو ته رسېدلي او خپلو خوبونو ته یې د عمل جامه ور اغوستې، په واقعیت کې له دغې توصیې استفاده کړې. په ټول تاریخ کې هیڅ داسې بېساری کس چې له دې سپارښتنې یې ګټه نه وي اخیستې نه لیدل کېږي. دا څه شی دی؟ اغېزمن ګډون. د نړۍ تر ټولو شتمن سړی د غږیز کتاب شپږمه برخه. شپږم څپرکی: کم وخت ډیره بریا. له مشورو پرته ټول تدابیر باطل او نیمګړي وي. ولې د هغو ژورو خوبونو د رښتیا کولو هڅه کوې چې ته ترې عاجز یې؟ ما تصمیم درلود چې د فونیکس لارې کوڅې باید د خپلې خور د موټر په وسیله وګورم، خو دا موټر دومره قرار و چې سړی یې د کفر ویلو ته اړ ویست. ما به د خپل موټر ګازي اکسلیټر ته زور ورکاوه تر څو له نورو موټرو مخکې شم، خو هیڅ نه کېدل. ځکه مې دا کار کاوه تر څو د نورو موټروانانو په څیر تیز تګ وکړم. ما چې بهر څومره اکسلیټر ته زور ورکاوه د موټر غږ لوړېده او سرعت یې کمېده. یو وخت موټر ځای په ځای ودرېد او هله زه پوه شوم چې موټر تیل نه لري. ځان ته مې زړه بد شو او د کمزورۍ احساس مې وکړ، ځکه ما باید وار د مخه د موټر هر څه سم کتلی وای. نو که چیرې د نړۍ تر ټولو تیز او ګران بیه موټر تیل ونه لري، حال به یې همداسې وي. د موټر لپاره تیل ډیر اړین دي او له تیلو پرته موټر هیڅ حرکت نه کوي. د دې برعکس که موټر تیل ولري، نه یوازې ښه سرعت به لري بلکې ژر مو هدف ته رسوي. تاسو هم د سلیمان علیه السلام له سپارښتنې پرته خپلو هیلو او ارزوګانو ته نشئ رسېدلی چې دا سپارښتنه ستاسو لپاره د موټر د تیلو حیثیت لري. ځینې خلک خپلو اهدافو ته له رسېدو مخ اړوي او ژر تسلیمیږي. حال دا چې د سلیمان علیه السلام سپارښتنه هر څه بدلوي. دا سپارښتنه تاسې هغه وخت خپلو اهدافو ته نږدې کوي چې په خپل ورځني ژوند کې یې عملي کړئ. خو ځینې خلک بیا له دې سپارښتنې څخه په خپل ژوند کې هیڅ ښه استفاده نه کوي او دا هر څه خوب او خیال ورته ښکاري. د تاریخ ټول بریالي کسان چې خپلو اهدافو ته رسېدلي او خپلو خوبونو ته یې د عمل جامه ور اغوستې، په واقعیت کې له دې توصیې څخه استفاده کړې ده. په ټول تاریخ کې هیڅ داسې بېساری کس چې له دې سپارښتنې ګټې نه وي اخیستې نه لیدل کېږي. دا څه شی دی؟
اغیزمن ګډون. شریک یعنی څه؟ د مقاومت په اړه د سلیمان علیه السلام هغه 4 سپارښتنې چې په 2 څپرکي کې یادونه وشوه یو هم اغیزمن ګډون و. له مشارکت او ګډون پرته زموږ هر مقاومت نیمګړی دی. حضرت سلیمان علیه السلام په خپلو لیکنو کې له ډیرو کلمو استفاده کړې ده ترڅو د مشارکت او ګډون مفهوم په ښه ډول ورسوي، خو په 2 کلمو مشاور او مشاوره زیات ټینګار کړی. زه د هغه دا انتخاب خوښوم او دا هم ویلی شم چې دا 2 کلمې ډیرې پراخې معناوې لري. د دغو 2 کلمو له ډیرو معناو یوه معنا شریکه ده چې نن ورځ په هر څه کې په کار راځي. کله چې دا کلمه واورو معمولا زموږ ذهن ته قانوني یا پیژندل شوی شریک یا ونډه لرونکی راځي. حال دا چې مشاور هغه څوک کېدلی شي یعنی ټول هغه کسان چې موږ د هدف ترلاسه کولو په لور څوق کوي. دا کس هر څوک کېدلی شي، په عامه اصطلاح ستا ونډوال، ښځه، زوی، همکار، ملګری او داسې نور. دا تعریف تاسو ته حضرت سلیمان علیه السلام د مشاور په صفت در پیژني. له توصیو سپارښتنو یې ګټه واخلئ. ځینې خلک هغه وخت د نورو مشورو ته غوږ نیسي چې په ستونزه کې را ایسار شي او یا هدف ته له رسیدو پاتې شي. دا چاره تر ډیره په نرانو کې لیدل کیږي. سلیمان علیه السلام په دې اړه تر هر چا ښه پوهید. هغه به تر هغه وخته له خپلو پوهو او هوښیارو سلاکارانو مشوره نه غوښته تر څو چې به یې د یو مهم اقدام په اړه فکر نه و کړی. هغه په دې پوهېده چې نیکې او سالمې مشورې د هدف په ترلاسه کولو کې کلیدي رول لري. هغه پوهېده چې اغیزمن ګډون له ځان سره لوی خوندونه راولي او د سلاکارانو او ګډونوالو له مشورو پرته ټولې کامیابۍ او لاسته راوړنې نیمګړې وي، خپلسري. زه په کار کې نهایي کوښښ کوم. موږ ټول همیشه دا خبره کوو او دا خبره اورو. ما خپله دا جمله څو ځلې په مختلفو بڼو اورېدلې ده. له لاسه مې نه کیږي، دا زما کار نه دی او دا کار زما له عمره سره سم نه دی. دا هغه بهانې دي چې موږ یې د کار پر وخت کوو یا یې اورو. ځینې دا ډول خبرې به تر یوه ځایه سمې وي، یعنی د هغو کارونو په اړه چې په یوازې ځان سرته نه رسیږي، خو د دغو خبرو 90 سلنه غلطې او ناسمې دي. که د سلاکارانو یا ګډونوالو په مشوره کار ترسره کړو، پایله به یې تر هغه لا اغیزمنې وي چې تاسو یې په اړه فکر کوئ. حضرت سلیمان علیه السلام په دې اړه ویلي، کوم کار چې د سلاکارانو له مشورو پرته ترسره شي پایلې محدودې او نیمګړې وي، پلانونه مو له منځه ځي. ما په 1984 زیږدیز کال د بازار موندنې په یو تبلیغاتي دفتر کې د مشاور په صفت دنده ترسره کوله. موږ په ټوله کې یو اخیستونکی، یو د سوداګریزو اړیکو مسؤل او یو د معاملاتو خونه درلوده. 2 میاشتې وروسته د معاملاتو خونه وتړل شوه او موږ خپل حساب جمع کړ. دغو پیسو یوازې د 4 میاشتو لپاره بسنه کوله. موږ 2 تبلیغاتي پروژې درلودې او زموږ په آن دا د پیسو راټولولو لپاره ښه فرصت و او له میاشت مو د معلوماتو او نظرونو په راټولولو او د دغو پروژو لپاره د پلانونو په طرحه کولو تیره کړه. له یو کس نه مې په دې اړه د هغه د نظر غوښتنه وکړه. هغه راته وویل چې زه په دې اړه هیڅ نظر نه لرم. سمدلاسه مې یو پروژه پرېښوده او تر ډیره مې د 2مې پروژې د تکمیلولو هڅه کوله. موږ تر ډیره د فونیکس د وګړو لپاره اعلانونه کول. په دې اړه موږ نه ګډونوال لرل او نه مو له چا سره مشوره کړې وه، مخکې له دې چې موږ خپل پلانونه په بازار کې امتحان کړو. نورې پیسې را سره نه وې او هر څه مو په اوبو لاهو شول. حضرت سلیمان علیه السلام په دې اړه ویلي دي، له مشورې پرته ټول تدابیر، پلانونه او اهداف بې پایلې وي او یا په مکمل ډول له منځه ځي. دا هر څه په خپلو سترګو ولیدل. کوم کسان چې خپل شخصي او حرفوي کارونه له مشورو پرته پیلوي تل له ماتې سره مخ وي او 80 سلنه کارونه یې په ټپه ولاړ حالت کې وي. له واده کولو د شخص غوښتنه د عمر تر اخره ښه ژوند تېرول وي، خو 50 سلنه یې په طلاق پای مومي. هغه کسان چې په ازدواجي
او سوداګریزو مسایلو کې د خلکو مشورو ته غوږ نیسي د ناکامۍ کچې تر نورو ټیټوي. د مالی زیان او رسوایی به مو په برخه وي. د ادب لاروکي کسان تل له فقر او اهانت سره مخ وي. ما 3000 د مالی صلاحکارانو له توصیو سپارښتنو پرته پانګونه کړې ده او په دې اړه مې د سلیمان علیه السلام اخترونه هیر کړي وو. څوک چې په هر کار کې له نصیحت او مشورو کرکه کوي له فقر او شرم سره مخ کیږي. ما هر ځل ټول شته له لاسه ورکړل، هر ځل له رسوایۍ سره مخ شوم او هر ځل به د کورنۍ او دوستانو په مخ کې سر ټیټی وم. خوشبختانه چې ما د مشارکت او ګډون له کبله دا هر څه جبران کړل. زما یو دوست د خلکو مشورو ته ډیر خوښ نه و. هغه د خپل هدف په لور د نوري مشورې بې اساسه ګڼلې، ځکه یې رستورانت او هر څه له لاسه ورکړل. بده یې لا دا چې هغه په ډیر شرمندګۍ خپل ایالت پرېښود او تېښته یې وکړه. ما او هغه دواړو د بل ځل لپاره د خلکو مشورو ته غوږ کېښود او ټول مالي زیانونه مو جبران کړل. د اغیزمن ګډون ګټې فکرونه په نیکو او سالمو مشورو محکم کیږي او دا مشورې مو خپلو اهدافو ته رسوي. د سلیمان علیه السلام په خبره د ګډونوالو او مشاورینو تعداد او د هغوی له اغیزمنو مشورو استفاده کول تاسې په خپل ژوند کې خپلو موخو ته رسوي. په اصل کې اغیزمن ګډون د هدف ترلاسه کولو عامل نه، بلکې هغه عامل دی چې تاسې له بریاو سره نږدې کوي او ستاسې د لاسته راوړنو سبب کیږي. زه په وروستي ځل له ماتې خوړلو وروسته د ګډونوالو مشورو ته تم شوم. په دا ځل زما د دندې او کار هر څه له پایله متفاوت و. ما د میلیاردونو ډالرو خرڅلاو ترڅنګ لسګونه شرکتونه جوړ کړل او په میلیونونو ډالر شخصي عاید مې ترلاسه کړ. دا اغیزمن ګډون اغیزې تر دې لا زیاتې دي. احتمالي خطر کمیږي. چیرې چې تدبیر نه وي خلک غورځېږي، خو د مشورو زیاتوالی مو له لوېدلو ژغوري. د لوېدلو لپاره د یو نفر مشوره بسنه نه کوي. سلیمان علیه السلام ادعا کوي که غواړئ د یو څه په اړه غوره تصمیم ونیسئ او ځان ښه باوري کړئ، له ډیرو سره مشوره وکړئ. محلي ډاکټرانو زما یو نږدې ملګري ته ویلي و چې وژونکی سرطان لري او له 6 میاشتو وروسته مړ کیږي. دا ناخواله له یو بل دوست سره چې په تګزاس کې و شریکه کړه. هغه سمدلاسه ناروغه په هوسټن کې د سرطان متخصصانو ته ور وپېژندله. هغوی د درملنې په لومړۍ دوره کې د هغې ژوند ته نجات ورکړ. 10 کاله کېږي د هغې د ناروغۍ درملنه وشوه. ما په تجارت کې هم دې ته ورته پیښې لیدلې. ما 8 ګډونوال درلودل. زه په 1996 زیږدیز کال د هغو تبلیغاتو له کبله چې په 1995 زیږدیز کې ترسره کړي وو له ماتې او ناکامۍ سره مخ شوم. زما پاته پیسو یوازې د یوې پروژې د سمبالولو لپاره بسنه کوله. له لومړنۍ ازموینې وروسته بیا هم زموږ د تبلیغاتو پایله مثبته نه وه. زما له 8 ګډونوالو د دیومارش په نوم یو ګډونوال د کار د بیا پیلېدو لپاره 2 طرحې وړاندې کړې. هغه په دې کار سره زموږ $1 میلیون بایلونکی شرکت په 1 میلیارډ ګټونکي شرکت بدل کړ. که چیرې ما له دیومارش نه پرته 7 ګډونوال لرلی نو زموږ شرکت به تړل شوی وای. زما د ګډونوالو زیاتوالی نه یوازې زما د کاري فعالیت لپاره اغیزمن و، بلکې په وروستیو کلونو کې زه د میلیونونو ډالرو په لاس راوړلو شاهد وم. سلیمان علیه السلام په دې اړه وایي که غواړئ په ښه تدبیر سره مبارزه وکړئ ډیرې مشورې ترلاسه کړه. دلته سلیمان علیه السلام مبارزه د رقابتي فعالیت په معنا سره راوړي. هغه وایي که تاسې د کار له پیل نه مخکې له پوه او هوښیارو کسانو مشوره واخلئ تاسې به د هر ډول رقابت پر وړاندې برلاسی یاست. موږ باید په هر کار کې له ښځې اولادونو او نږدې کسانو سره مشوره وکړو. د دوی د مشورو په مرسته کولی شو هره موضوع له یوې سمې زاویې ووینو. ځکه نو سلیمان علیه السلام د نړۍ تر ټولو غوره مشاور ګڼل کیږي. په 9 څپرکي کې د هغه د مشورو په یوه بیلګه بحث کوو. داسې حکمت به ترلاسه کړي
چې د عمر تر پایه در سره وي. کله حکیمانو سره ووسی حکیم بشي. زه په 24 کلنۍ کې له باب مارش او 25 کلنۍ کې له ډاکټر ګری اسمبلی سره ملګری شوم. دا دوه هغه هوښیار او پوه کسان دي چې زه یې پیژنم. ښه خو لا دا چې هغوی دواړه زما ګډونوال، لارښوونکي او سلاکاران شول. لکه څنګه چې تاسې پوهیږئ ډاکټر ګری زه د امثالو د کتابو لوستو ته وهڅولم او د هغه سالمو مشورو زه په شخصي او حرفوي ژوند کې بریالی کړم. هاخوا باب مارش بیا زما لپاره د دوهم پلان حیثیت لري. کوم څه چې هغه ماته د سوداګرۍ او بازار موندنې په اړه راښودلي تر هغه ډیر و چې ما به د پوهنتون په 4 کلنه دوره او 6 کلن کاري چاپیریال کې زده کول. د باب او ګری مشورو نه یوازې له ما سره په کاري ماحول کې مرسته وکړه، بلکې د هغوی له مشورو او حکمت څخه مې د ورځني ژوند تیرولو لپاره هم ډیر څه زده کړل. اوس په هر کار کې د هغوی مشورو او حکمت ته مراجعه کوم. د ستونزې پر مهال داسې کس غوره وي چې ستا لاس ونیسي تر یو ملګري 2 ښه وي. کول وې دې یو نه یو به دې راپورته کړي. د ژوند سفر له ستونزو کړاوونو خالي نه وي. هر څوک په ژوند کې د خپل وس او توان مطابق ستونزې ګالي او موږ او تاسې خو هره ورځ له ډول ډول ستونزو سره مخ کیږو. حضرت سلیمان علیه السلام په دې اړه داسې یادونه کړې: که تاسې یو ښه ملګری یا شریک ولرئ هغه به د ستونزو پر وخت ستاسې غمخوار او ستاسې لاسنیوی کوي. له دوست او ملګري پرته یو موقت سرخوږی په تلپاتې ماتې بدلیږي. ما او زما ګډونوال له 1979 زیږدیز کال تر 1985 کال پورې د بیمې یو کوچنی تجارتي شرکت ته تلویزیوني اعلانونه جوړول. وروسته موږ د خپل شخصي لګښت په مټ په دې شرکت کې پانګونه وکړه. په 1985 زیږدیز کال کې دا شرکت یو بل بهرنی تجارتي شرکت وپلور. هغه له پلورلو وروسته زموږ سهم نه راکاوه. هغوی پوهېدل چې موږ له 5 تر 10 کلونو د قانوني دورې لپاره کافي پیسې نه لرو. زموږ کڅوړه خالي وه. دې شرکت نه یوازې زموږ سهم نه راکاوه بلکې هغه پیسې چې د مخکینیو اعلانونو په جوړولو مصرف شوې وې واپس رانه کړې. ما په خپل اعتبار او له کوم لګښت پرته خوشبختانه په دې وخت کې ما او ګډونوال هم پیدا کړ چې د مخکینی بیمې شرکت رئیس و. خوشبختانه په دې وخت کې ما اوم ګډونوال هم پیدا کړ چې د مخکینی بیمې شرکت رئیس و. هغه زما له غوښتنې پرته دا تلویزیوني شبکې د موقت وخت لپاره د یو اندازه پیسو په ترلاسه کولو راضي کړي. وروسته مو په ناڅاپي ډول د بیمې له یو بل شرکت سره تړون وکړ. ما سمدلاسه یو بل تلویزیوني اعلان جوړ کړ. د دې اعلان په مرسته موږ ځینې ګټور کارونه هم وکړل، خو د کار رسۍ لاش کېدلې وه. وروسته مې نور شرکتونه هم جوړ کړل او په خپل کار کې بریالی شوم. ما په دې ډګر کې ډیرو تبلیغاتي شرکتونو ته ماتې ورکړه. له لویو لاسته راوړنو برخمن کیږي. حضرت سلیمان علیه السلام ادعا کوي په یوازې ځان چې څومره لاسته راوړنې لرئ د شریک یا ګډونوال په درلودلو سره هغه بې حده ډیریږي. ځینې خلک هدف ته د رسیدو لار په یوازې ځان طی کوي. هغوی په دې نه پوهیږي چې د ملګري په درلودلو سره دا سفر څومره اسانه کیږي. ما له پوهنتونه تر فراغته وروسته له 8 بېلابېلو ګمارونکو سره دندې ترسره کړي. په دې 8 واړو کې زما کاري پرمختګ تر منځنۍ کچې لوړه نه شو او زما میاشتنی عاید $1000 ته نه رسید. په 10مه دنده کې مې له یوه نیمه لارښوونکي مرسته وغوښته. هغه مهال زما میاشتنی عاید 1500 او د شرکت د محصولاتو پلور 2 برابره شو. یعنې د کال $10 میلیونه 80 میلیونو ته لوړ شول. په 10مه دنده کې مې خپل شرکت جوړ کړ او په یو کال کې مې 4 نفره ګډونوالو ته ځای ورکړ. دې دندې 29 کاله دوام وکړ او میاشتنی $1000 عاید په $600,000 بدل شو. صبر وکړه، په ډیرو منډو ترړونه کیږي. دا بې معنا الفاظ دي. ما په 22 کلنۍ کې د اړیکو د مسؤل په صفت ماتې وخوړه چې له ډیر وخت وروسته د یو کامیاب تلویزیوني اعلان په جوړولو کې بریالی نه شوم.
په دې ډګر کې له ما سره ملګری یو 52 کلن مدیر و. نور ګډونوال 22 کلن کس و چې د سپو روزونکی و. بل 24 کلن د چانټون یا چاڼځای کارګر، دریم 40 کلن کس مطبعې والا او څلورم د سوداګریز شرکت یو 19 کلن کارګر و. موږ د مشارکت او ګډون په مرسته د میلیاردونو ډالرو خاوندان شو. ښه مشارکت باور نه کېدونکی قدرت دی. اختاریه له بد شریکه لرې اوسه. څومره چې د مشارکت او ګډون له ګټو او خوندونو خبر شو، په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې د مشارکت له نومه تښتي او دا کار غلط تعریفوي. هغوی معمولا دا استدلال لپاره له خپلو تجربو استفاده کوي. خو سلیمان علیه السلام له هر چا سره د مشارکت خبره نه ده کړې. هغه ویلي دي د مشارکت او ګډون لپاره باوري کسان ولټوئ. په دې سفر کې په خیانت کوونکي باور د وینې په څیر د سړي پښې لړزوي. زما د ګاونډي یو زوی د فوټبال لوبغاړی و. د هغه غاښ په هغه ډبره مات شوی و چې د لوبیا په قاب کې پرته وه. هغه راته وویل د ټولو بایللو لوبو درد د غاښ له هغه درده ډېر کم و چې د لوبیا د خوړلو پر وخت د هغې پټې ډبرې له کبره مات شو. دا صحنه د هغې صحنې ښه ښکارندویي کوي چې د بد شریک له لاسه موږ انتظار باسو. بد ګډونوال ستاسو لپاره کورنۍ او کاري ژوند جهنم ګرځوي. د بد شریک انتخاب د ژوند په هر ډګر کې ستاسو سرنوشت له ګواښ سره مخ کوي. حضرت سلیمان علیه السلام د بد ګډونوال 7 نښې راښودلي. لومړی، رښتینی نه وي. څوک چې د ژوند غل وي د ځان دښمن وي. له غله نه د سلیمان علیه السلام مطلب هغه کس نه دی چې د خلکو مال غلا کوي. د سلیمان علیه السلام په قول څوک چې د خپل شخصي لذت او ځان خوښونې په خاطر د نورو خوښۍ تر پښو لاندې کوي غل دی. څوک چې د خپل عاید په اړه خپلې ښځې ته او یا د کاري ساعتونو په اړه شرکت ته درواغ وایي د هغه کس په څیر ده چې موټر او یا له بانک نه پیسې غلا کوي. د دې دواړو توپیر یوازې د هدف په ټاکلو او نه رښتینولۍ کې ده. کوم کس چې له نورو سره په چلن کې رښتینی نه وي ژر یا ځنډ هر څه له لاسه ورکوي. ډیری وګړي د خپل ژوند ډیره برخه په درواغو او چل سره تیروي، خو ځینې له هغوی بیا دا چاره تیروتنه بولي، نه د ژوند تیرولو معیار. دا کسان په هغه کټګورۍ کې نه راځي چې سلیمان علیه السلام په اړه سپارښتنه کړې. د هغه موخه هغه کسان دي چې له تیروتنې پس بیا هم د خپلې بېګناهي لپاره منطقي دلایل تراشي. دا هغه کسان دي چې نه رښتینولي یې د ژوند تیرولو معیار ګرځولی، نه استثناء. له دا ډول کسانو سره مشارکت موږ له ځانه هم بیزاره کوي. تاسو باید د ښځې شرکت او مشاور تر پیدا کولو مخکې د هغه د رښتینولۍ په اړه وپوهیږئ. زما یو دوست د یو دوکهباز مشاور په بلنه نکاح وکړه چې وروسته د دوی دواړو ښځې او میړه اړیکې په طلاق سره ختمې شوې. د نړۍ تر ټولو شتمن سړی د غږیز کتاب 8مه برخه. دریم، بد اخلاقه وي. له توندخویه او بد اخلاقه کس سره دوستي او ملګرتیا مه کوه. که په دې اړه خلک د سلیمان علیه السلام یوې سپارښتنې ته غوږ کیږدي د ډیرو ناخوالو مخه نیول کیږي. ډاکټر ګری اسملی وایي غوسه هغه ځواک دی چې ډیرې ناخوالې رامنځته کوي. په دې حالت کې سړی هر څه له لاسه ورکوي. سلیمان علیه السلام په خپلو سپارښتنو کې د هغو کسانو په اړه ډیر څه ویلي دي چې شخصیت یې غوسې او بد اخلاقۍ پوښلی وي. د دې ډول کسانو د بد اخلاقۍ ریښې هیڅکله نه وچیږي. په 11م څپرکي کې به په دې اړه په تفصیل سره بحث وکړو. دلته خپلې اصلي موضوع ته تم کیږو. هیڅکله له توندخویه او بد اخلاقه کس سره مشارکت مه کوئ. دا ډله کسان عقل، منطق، فردي مسؤلیت، وجدان او بالاخره هر څه تر پښو لاندې کوي. د هغوی بد اخلاقي ژر یا ځنډ د هغوی د راپرځولو لامل ګرځي.
او په همدې ډول خپل ګډونوال هم له ځان سره راکاږي. دریم، احمق وي. د احمق سړي له ملګرتیا لرې اوسه، ځکه د هغوی په شخصیت کې د حکمت او معرفت هیڅ څرکونه نه لیدل کیږي. حضرت سلیمان علیه السلام ادعا کوي که ستاسو ګډون او مشارکت له پوه او هوښیارو کسانو سره وي، د حکمت په اړه ډیر څه ترې زده کولی شئ چې ژر یا ځنډ په ژوند کې په کار درځي. که له هغو کسانو سره چې سلیمان علیه السلام احمق بللی دي مشارکت او ګډون وکړئ، د واقعي تشخیص او پیژندنې ځواک مو له لاسه ځي. یا په بله وینا بیا به د کاره او ناکاره ترمنځ توپیر نشئ کولی. ما چې د سلګونه سوداګرو د ژوند کتاب لوست حیران شوم. له دوی څخه ځینې د شرکت مدیران هم وو، خو د کار پایله به یې بې حده زړه بوږنوونکې وه. ډېری وګړي په خپل شخصي او کاري ژوند کې د ډېره ناوړو او بدو پرېکړو ښکار کیږي. دا ډله کسان له احمقو خلکو سره ناسته ولاړه لري او خپل پلانونه له هغوی سره شریکوي، که د هغوی مدیران، سلاکاران او یا هم دوستان وي. څلورم، هغه کس چې یو خروار د یو من په مقابل کې پلوري. په ټولنه کې داسې کسان هم وي چې د کمو پیسو په مقابل کې لوی لوی فرصتونه له لاسه ورکوي. حضرت سلیمان علیه السلام د هغوی په اړه وایي تاسو د دا ډول کسانو پیروي مه کوئ او د هغوی سپارښتنې ته غوږ مه نیسئ. دا چې موږ د هغوی له توصیو او سپارښتنو تښتو، نو باید له هر ډول مشارکت او ګډون څخه یې ډډه وکړو. ما یو ځل په دې اړه د سلیمان علیه السلام سپارښتنه هسې وبلله. په پانګونه کې میلیونونه ډالر قرضداری شوم. د کوم شرکت لپاره چې ما دا پانګونه کړې وه کاله کېږي ورتړلی دی. دا اړینه نه ده چې یو څوک دې په یوه شبې کې میلیونر شي. د تلویزیون په پرده سوداګریز اعلانونه خلکو ته د پانګونې لارې ښیي او تاسې د یوې شیبې لپاره ذهني میلیونران جوړوي. کوم کسان چې د کمو فرصتونو لپاره ډېرې وعدې کوي د اعتماد وړ نه دي. د دې کسانو د ژوند ټول کړه وړه په ظواهرو پورې تړلي دي. پنځم، چاپلوس وي. څوک چې د ملګري لپاره چاپلوسي کوي خو ته یې دام اچوي. په درواغو زخمی شوی له درواغو نفرت لري او د چاپلوس ژبه هلاکت رامنځته کوي. د چاپلوسي او تمجید ترمنځ څه فرق دی؟ سلیمان علیه السلام تمجید چې د عبراني ژبې کلمه ده د ستاینې او چاپلوسۍ د غوړ ژبتیا مترادف الفاظ بللی دي. چاپلوسي یعنی د ځانګړنو له لرلو پرته د یو چا ستاینه. تمجید یعنی د فوق العاده او ارزښت لرونکو ځانګړنو په خاطر د یو چا ستاینه کول. تاسې باید هر وخت او هر ځای د چاپلوسۍ په مقابل کې حساس واوسئ. هغه کس چې ماته د پانګونې فرصت 4 برابره کړ او زما ښځې د هغه پر وړاندې منفي غبرګون وښود، زما بانکي حساب ډېر ژر خالي کړ او زه یې ډېر تاوان سره مخ کړم. شپږم، څوک چې همیشه چټیات وایي او ځان تر نورو غټ راپېژني. څوک چې نمامت لمن وهي، رازونه شیندي، نو له هغه کس سره چې خوله یې خلاصه وي ملګرتیا مه کوه. سلیمان علیه السلام پر هغو خلکو چې ډېرې او بې معنا خبرې به یې کولې باور نه درلود. هغوی ته یې خبرجن یا کړتن ویل، خو درواغجن، چاپلوسان او د اسرارو شیندونکي خلک یې تر دې لا بد بلل. هغه وایي تاسې باید د هغو الفاظو ته ډېره پاملرنه وکړئ چې د نورو له خولې یې راوځي. څوک چې د الفاظو کارولو ته پاملرنه نه کوي خبرې یې مه منئ، مشورو ته یې غوږ مه نیسه او مشارکت ورسره مه کوه. ما د امثالو تر لوستلو مخکې په 2 مختلفو ځایونو کې 2 داسې کسان په کار ګمارلي وو چې وروسته چاپلوسان او کړتن وختل. د دوی له منځه یو کس زما له شرکت زرګونه ډالر غلا کړل او زما شرکت یې نورو ته غلط ور وپېژان. دوهم کس هم د شرکت په حساب تر $1,00,000 ډېر شخصي پیر او پلور کړی وو چې د دغو پیسو نیمایي شرکت ته ورکړي. کاش چې ما د دوی تر استخدامولو مخکې د امثالو کتاب لوستلی وای. اووم،
شخصي حریم، قانون، رواج او عرف ته پاملرنه نه کوي. څوک چې د شریعت پیروي وي د حکیم زوی دی، خو مصرفي اولاد پلار رسوا کوي. تر اوسه دې داسې څوک لیدلی چې تر قانون پورته کارونه کوي یا وایي چې قانون د نورو لپاره ده. نه زما دا ځانګړنه ښایي تاسې بې ضرره وګڼئ، خو داسې نه ده. د دغې ځانګړنې لرونکي کسان د غلط کار ترسره کولو وروسته د بخښنې غوښتلو پر ځای د ځان د بېګناهۍ لپاره غلط منطقي دلایل تراشي. هغوی په خپلو ناقانونه کړنو کې نور هم مخکې ځي او زموږ د ژوند خوښۍ تر پښو لاندې کوي. دا ډله کسان بیا په بخښنه غوښتلو شرمیږي. سلیمان علیه السلام وایي دا ډله کسان که هر څومره په خپل ژوند کې بریالي وي، له مشارکت او نږدېوالي ډډه وکړئ. هغوی بیا ځلې استثماري او ناقانونه کړنې ستاسې په وړاندې ستاسې د اخیستونکو او کارکوونکو په نسبت په ښه ډول توجیه کولی شي. څنګه رښتینی او صادق ګډونوال او سلاکاران انتخاب او له ناسمو ډډه کولی شو. د ژوند خوندونه مو د اغیزمن ګډون او مشارکت ترڅنګ د یو ښه سلاکار او ګډونوال لرلو ته هم هڅوي. د بدو او ناسمو سلاکارانو او ګډونوالو انتخاب او غوراوی مو دې ته اړ باسي چې باید د عمر تر پایه د سمو او رښتونو ګډونوالو او سلاکارانو د پیدا کولو کوښښ او هڅه وکړو. د دې کار لپاره ځینې سپارښتنې شته چې په لاندې ډول دي. لومړی، هر هغه کس چې له مخکینیو 7 نښو یوه پکې موجوده وي د شریک، لارښود او سلاکار په صفت یې مه ټاکئ. دوهم، که غواړئ یو څوک د مشاور یا ګډونوال په صفت د ځان لپاره غوره کړئ، نو د خبرو پر ځای عمل او حرکاتو ته ډیره پاملرنه وکړه. د ژوند طرز په هغه ډګر کې چې ته مشوره ترې غواړې څه ډول ده. مثلا د نکاح کولو پر وخت باید له هغو کسانو سره مشوره وکړو چې په دې ډګر کې په سختۍ سره ماتې خوړلې وي. دریم، ځان د هغه له قوي او ضعیفو نقطو خبر کړه. څلورم، د مشاور یا ګډونوال له هغو استعدادونو ځان خبر کړه هغه چې د ضعف او ناتوانۍ لپاره پټۍ ګرځوي. پنځم، د امکان تر حده داسې سلاکار یا ګډونوال غوره کړه چې تاسو ته ورته اهداف، پلانونه او خیالونه ولري. شپږم، د کاري چاپیریال پر مهال د داسې شریک په لټه کې شئ چې په خپله ذهني لیوالتیا او رغبت کار بریا ته ورسوي. که چیرې تاسې ټول وخت د خپلو لاسته راوړنو لپاره وقف کړی وي او ګډونوال مو داسې نه وي، هغه ګډون دوام نه کوي. دا هم باید ښکاره شي چې هغه خپلو کړو ژمنو ته متعهد دی او که نه. اووم، ستاسو احتمالي ګډونوال مثبت کس دی یا نه. هغه وګړي چې د کار په اړه منفي ذهنیت لري معمولا کمزوري وي، خو دا هم اړینه نه ده چې ستاسو ګډونوال دی هوبهو ستاسو په څیر مثبت ذهنیت ولري. اتم، د خپل ګډونوال ذاتي او مخکینیو کارنامو ته پاملرنه وکړئ چې دی د خبرو کس دی که د کار. تاسو یې له کومه ځایه پیژنئ، په ژوند کې کوم کارونه کړي دي. اغیزمن ګډون او د غوره مشاور ټاکنه ستاسو د بریاو تله نور هم درنوي. زه تر 10 بدو شریکانو دا غوره ګڼم چې هیڅ شریک ونه لرم. لنډیز: د ګډون لپاره تر ټولو غوره انتخاب لارښوونکی دی. لارښوونکی یعنی هغه کس چې په شخصي یا حرفوي ډګر کې کم تر کمه یو څه لاسته راوړنې خو ولري. لاندې د یو غوره لارښوونکي د لارښوونو نوملړ شته. لومړی، د ژوند په هر ډګر کې هغه لارښوونې په نښه کړه چې ته ورته اړتیا لري. آیا تاسو په خپل مسلک کې لارښوونې ته اړتیا لرئ؟ او که غواړئ چې کوم څوک له تاسو سره په کاري ډګر کې مرسته وکړي، که اړتیاوې لرئ نو په نښه یې کړئ. دوهم، د هغو لارښوونکو نوملړ جوړ کړئ چې تاسو یې لارښوونو ته اړتیا لرئ. د هغو وګړو نوملړ جوړ کړئ چې تاسو یې حکمت، نصیحت او لارښوونې د خپل شخصي او کاري ډګر لپاره اړینې ګڼئ. څوک چې د نوملړ په سر کې ځای لري
باید هغه څوک وي چې له تاسو سره په واقعي ډول مرسته وکولی شي. دریم، ستاسې اړیکې له هغو لارښوونکو سره چې د نوملړ په سر کې ځای لري څه ډول دي؟ هغه که رئیس، ملګری، دوست او یا هر څوک وي. څلورم، د هغوی له هر اړخیزو شخصي تجربو ځان خبر کړئ او په اړه یې راپور له ځانه سره نوټ کړئ. پنځم، هر څومره چې ممکنه وي د خپلو احتمالي لارښوونکو په اړه څېړنه وکړئ. دوی کوم شیان خوښوي او کوم نه خوښوي، کوم حساسیتونه لري، خپل کاري او فارغ وخت څنګه تیروي او کوم شیان هغوی ته انګیزه ورکوي. شپږم، که له هغوی سره لنډه پیژنګلوي لرئ او یا هیڅ پیژنګلوي ورسره نه لرئ، د هغوی آشنایان څنګه خلک دي. څومره چې ممکنه وي له آشنایانو یې معلومات ترلاسه کړئ. تاسو کولی شئ دا کسان د خپل احتمالي لارښود سره د اړیکو ټینګولو لپاره د لومړي مأخذ په توګه وکاروئ. اووم، له احتمالي لارښود سره د ټلیفون او یا لنډ لیکل شوي خط په وسیله اړیکه ونیسه. که له چا سره اړیکه کوي او هغه مو نه پیژن، نو تر هر څه د مخه لومړی ځان ور وپېژنه، وروسته د هغه ځینې وړتیاوې یادې کړه چې هغه یې ډېرې خوښوي. اتم، تاسو باید له هغه سره په دوامداره اړیکه کې یاست، هیڅ شی په یوه ځل لیدو پای نه مومي. اووم څپرکی، د نیکمرغۍ راز. د خوشحاله زړه شفا بخښونکی وي، خو مات زړه هډوکي وچوي. تاسو څه غواړئ؟ د طب اوسنیو څېړنو په ډاګه کړې چې خوښي او نیکمرغي د روغتیا او صحت لپاره ډیر اړین دي. دا خبره حضرت سلیمان علیه السلام 3000 کاله مخکې کړې وه. د دغو څېړنو پر اساس هغه کسان تر نورو زیات د زړه په ناروغۍ، سرطان، د وینې فشار او داسې نورو ناروغیو اخته کیږي چې په ژوند کې د خوښۍ او خوشحالۍ کچه تر نورو کمه وي. د میرګي کچه په هغو کسانو کې چې ژوند یې په خفګان او غم تیریږي د هغو کسانو په نسبت چې ژوند یې په عادي ډول مخته ځي 2 برابره وي. همدارنګه څېړنو ښودلې چې خوښ او خوشحاله کسان د ناخوښو او خفه کسانو په نسبت له ناروغۍ څخه ژر خلاصون مومي. نو څه شی د خوښۍ او نیکمرغۍ د رامنځته کولو سبب ګرځي؟ که تاسو په ژوند کې یوازې د یوه شي غوښتنه او ارزو ولرئ، هغه به څه شی وي؟ سالم بدن، اوږد عمر، ښه او نیکه ښځه، ښه دنده، ښه او لوړ موقف یا داسې نور. که ستاسو ځواب موفقیت وي، نو موفقیت له روغتیا پرته هیڅ ګټه نه لري. که ستاسې ځواب سالم او روغ بدن وي، نو ډیری داسې کسان شته چې روغ رمټ بدنونه لري خو ښه دنده او په کافي اندازه پیسې نه لري او نیم ژوندی هم وي. ستاسو ځواب که هر څه وي، خو زه درته داسې کسان په ګوته کوم چې هماغه څه به لري مګر نیکمرغه نه دي. هارډورډ هیوس دا هر څه لرل، پیسې، قدرت، شهرت او بالاخره هر څه، خو بیا هم یو بدبخته انسانو. زیاتې پیسې، جذابه څهره، روغ او سالم بدن، ښه دنده، ښایسته ښځه او اوږد عمر هدف ته د رسیدو وسیلې نشي کېدلی او ستاسې غوښتنه خو لا تر دې ټولو پورته ده. یعنې د خوښۍ او نیکمرغۍ احساس. نیکمرغي یعنې د زړه له تله د خوښۍ او خوشحالۍ دوامداره او همیشنی احساس. کوم شیان د زړه د خوشحالۍ لپاره خنډ ګرځي؟ ناشکري. کله چا پوښتنه وکړي چې ستاسې د خفګان علت څه شی دی، درته وایي ته ما نشي درکوی. د سلیمان علیه السلام په اند که تاسې د ناشکرۍ لپاره هر څومره دلایل ولټوئ، د همدې 2 چنده د شکر ایستلو لپاره هم شته. هغه وایي موږ باید په رڼو سترګو او خلاصو غوږونو د الله تعالی د هغو نعمتونو شکر ادا کړو چې موږ ته یې راکړي دي. ښایي څوک پوښتنه وکړي چې دا کلمې له شکر ایستلو سره څه تړاو لري. ما په تلویزیون کې کار کاوه. تر اوسه پورې داسې کامره نه ده جوړه شوې چې د انسان د سترګې زرمه حصه فعالیت ترسره کړي، او تر اوسه پورې داسې غږیز ماشین نه دی رامنځته شوی چې د انسان د خولې او غوږونو برابر وي.
همداسې د بدن نور غړي. موږ باید د دې ټولو نعمتونو په لرلو سره د الله تعالی ډیر شکر ادا کړو. که غواړئ چې د ژوند هره لحظه مو په خوښۍ بدله شي، د سلیمان علیه السلام له سپارښتنو پیروي وکړئ. حسادت، غضب، ستمګر او غصه سیلاب دی، خو څوک شته چې د دې سیلاب په مقابل کې ودرېږي؟ که زه د فلانی په څیر وای یا مې د فلانی په څیر هر څه لرلی، نو زه به هم خوښ او خوشحاله وم. موږ تل همدا خبرې کوو. که موږ په واړه کور کې اوسیږو او کم عاید ولرو له هغه چا سره چې په لوی کور کې اوسیږي او ډیر عاید لري، کینه او حسادت کوو. کله چې مې وړوکی کور واخیست، له هغو کسانو سره مې ډیره کینه کوله چې په لوی او ښایسته کور کې اوسېدل. کله مې چې کوچنی موټر واخیست، له هغو کسانو سره مې ډیر حسادت درلود چې قیمتي او لوړ ماډل موټر یې درلود. که به له ښځې بیزاره شوم، له هغو کسانو سره به په کینه اخته کېدم چې په کورني ژوند کې خوشحاله وو. بالاخره ما چې هر څه درلودل او یا مې ترلاسه کول، داسې کسان حتما پیدا کېدل چې ما باید ورسره حسد او کینه کړې وای. مثلا زه په خپل کار کې میلیونر شوم، ښکلې او خوندوره کورنۍ مې درلوده، خو زما په همصنفیانو کې داسې کسان هم پیدا شول چې مشهور او میلیاردران وو. یوه ورځ د حسادت په اړه د سلیمان علیه السلام سپارښتنو ته ځیر شوم چې ویلي وو حسادت تر غصې ډیر هلاکونکی دی. حسادت او خوشحالي تل له یو بل نه تښتي، یو ځای کول یې ممکن نه دي. که له حسادت سره مبارزه ونه کړو، خوښي نشو ترلاسه کوی، ځکه حسد او کینه زموږ سترګې او حواس لږ تر شیانو د هغو شیانو لوري ته راکاږي چې موجود نه وي. نو که بغض کوي، بدبختي او ناچاري به مني. د حسادت تخم زموږ ټولو په زړونو کې شین دی، خو روزل او پالل یې بیا ناسم کار دی. مارتین لوتر وایي که مرغۍ په سر له کېناستو نشي منې کوی، نو د ځالې جوړولو ته یې مه پرېږده. که د حسادت هغه لمبې چې زموږ زړه ته یې لار کړې نشو کابو کوی، باید تازه یې نه کړو. که ستاسې زړه تل له شکر او مننې مالامال وي، بیا حسادت ته پکې ځای نه پیدا کیږي. ځان پر حق ګڼل. د ټولې لارې د انسان په خپل نظر سمې لارې دي. نن ورځ که انسان ته هر څه په لاس ورشي، وایي دا خو مې حق و. خود به داسې کېدل. میړونه فکر کوي چې موږ باید د ژوند له هغو خوندونو او حقوقو برخمن شو چې یوازې زموږ د میرمنو لپاره ټاکل شوي دي. همدارنګه ګمارونکي فکر کوي چې باید کارکوونکي په کار کې ځان مړ کړي، ځکه دا خپل حق بولي. ټول خلک وایي د بیمې شرکتونه او ټولنیز ملکي تأسیسات باید تر هر چا دوی ته ډیر فعالیت وکړي. هغوی په ګیلمنه لهجه وایي چې له دولته د هغه څه په ترلاسه کولو نه دي توانېدلي چې حق یې و. که موږ په هغو شیانو پورې چې د ځان حق یې بولو زړه وتړو، بیا به د خوښۍ احساس ونه کړو. حماقت. څوک چې د زړه په رایه کار کوي احمق، او څوک چې د حکمت پر اساس کار ترسره کوي همیشه ژوندی وي. د نیکمرغۍ وروستی خنډ د زړه په رایه کار کول دي. موږ یوازې د خپل زړه او شعور په رایه کار کوو او د همدې احساس له مخې تصمیم نیسو. حضرت سلیمان علیه السلام په دې اړه وایي څوک چې د زړه په خوښه کار کوي احمق دی، ځکه زموږ احساسات نه یوازې د اتکا وړ نه دي، بلکې همیشه تغییر کوي. زموږ احساسات همیشه د لانځکې په څیر اوړي را اوړي. یوه شیبه خوشحالي، یوه شیبه غم، یوه شیبه مینه، بله شیبه قهر او غصه، یوه شیبه اطمینان، بله شیبه ویره او ډار. څوک چې په زړه باور کوي خپل راتلونکي تر هوس او خواهشاتو قربانوي. د نیکمرغۍ د داخلي خنډونو مخنیوی. په هر څه شکر ویستل. موږ باید خپل ټول حواس د هغو نعمتونو شکر ویستلو ته وقف کړو چې لرو یې. ډاکټر ګری اسمبلی په دې اړه وایي په ذهني خفګان برلاسي کسان همیشه شکر ګزاره وي. دا کسان تل د ژوند له سختو پړاوونو تیریږي او د یوې روښانه سبا په لټه وي. دوی
په ژوند کې د شکر ویستلو لپاره هیڅ خنډونه نه لري او تل پر هغو نعمتونو شکر کاږي چې لري یې. تل ځان پر حقه مه بوله. ځان پر حقه ګڼل دا احساس د ژوند په هر ډګر کې دښمني رامنځته کوي او له خفګان سره مو اړیکې لا ټینګوي. که له خلکو خپلې بې ځایه غوښتنې راکمې نه کړئ، له هغوی سره مو د اړیکو پیوند شکیږي او له منځه ځي. خو که د دولت ګمارونکو دوستانو، ملګرو، زامنو او میرمنې پر وړاندې خپلې غوښتنې او توقعات راکم کړئ، د دې کار پایلې بیا هیله بښونکې وي، په داسې حال کې چې نه یوازې ستاسې د خوښۍ ګراف لوړیږي، بلکې د نورو په وړاندې ستاسې د احترام او مینې کچه هم زیاتیږي. د حسادت ریښې وچې کړئ. که له نورو سره حسادت کوئ، 3 مهمې نقطې په یاد ولرئ. لومړی، تاسې د نورو له ژوند خبر نه یاست، ځکه انسان له مرګ وروسته هر څه پرېږدي او مرګ حق دی. دوهم، تاسو د نورو د ژوند له ماجراو خبر نه یاست. آیا دوی په رښتیا هم نیکمرغه دي او که نه؟ دوی د هغه څه د لاسته راوړلو لپاره چې تاسو له دوی حسد پرې کوئ، څه او څه له لاسه ورکړي دي؟ تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دوی تر همدې لاسته راوړنو خپل ژوند قربان کړی؟ او که د دغو لاسته راوړنو په خاطر فساد او جنایت ته لاس اچولی؟ خو دا په یاد ولرئ، انسان چې مړ شي هر څه ترې پاتې کیږي. زه په دې 52 کلن عمر کې له ډیرو کسانو سره د حسد کولو شاهد یم. هغوی اوس په دې نړۍ کې نشته او هر څه ترې پاتې دي. موږ دا غوره ګڼو چې د ژوند مزې وڅکو، میلیونونه ډالر په خپل ځای پرېږدو او ناکام ترې ولاړ شو. د حسادت احساس پرېږده او خپل ټول حواس د هغو نعمتونو پر شکر ویستلو بوخت کړه چې په ژوند کې یې لري. د نړۍ تر ټولو شتمن سړی د غږیز کتاب 9مه برخه. 3م، بد اخلاقه وي. له توندخویه او بد اخلاقه کس سره دوستي او ملګرتیا مه کوه. که په دې اړه خلک د سلیمان علیه السلام یوې سپارښتنې ته غوږ کیږدي، د ډیرو ناخوالو مخه نیول کیږي. ډاکټر ګری اسملی وایي، غوسه هغه ځواک دی چې ډیرې ناخوالې رامنځته کوي. په دې حالت کې سړی هر څه له لاسه ورکوي. سلیمان علیه السلام په خپلو سپارښتنو کې د هغو کسانو په اړه ډیر څه ویلي دي چې شخصیت یې غوسې او بد اخلاقۍ پوښلی وي. د دې ډول کسانو د بد اخلاقۍ ریښې هیڅکله نه وچیږي. په 11م څپرکي کې به په دې اړه په تفصیل سره بحث وکړو. دلته خپلې اصلي موضوع ته تم کیږو. هیڅکله له توندخویه او بد اخلاقه کس سره مشارکت مه کوئ. دا ډله کسان عقل، منطق، فردي مسؤلیت، وجدان او بالاخره هر څه تر پښو لاندې کوي. د هغوی بد اخلاقي ژر یا ځنډ د هغوی د راپرځولو لامل ګرځي او په همدې ډول خپل ګډونوال هم له ځان سره راکاږي. 3م، احمق وي. د احمق سړي له ملګرتیا لرې اوسه، ځکه د هغوی په شخصیت کې د حکمت او معرفت هیڅ څرکونه نه لیدل کیږي. حضرت سلیمان علیه السلام ادعا کوي، که ستاسو ګډون او مشارکت له پوه او هوښیارو کسانو سره وي، د حکمت په اړه ډیر څه ترې زده کولی شئ چې ژر یا ځنډ په ژوند کې په کار درځي. که له هغو کسانو سره چې سلیمان علیه السلام احمق بللی دي مشارکت او ګډون وکړئ، د واقعي تشخیص او پیژندنې ځواک مو له لاسه ځي. یا په بله وینا بیا به د کاره او ناکاره ترمنځ توپیر نشئ کولی. ما چې د سلګونه سوداګرو د ژوند کتاب لوست، حیران شوم. له دوی څخه ځینې د شرکت مدیران هم وو، خو د کار پایله به یې بې حده زړه بوږنونکې وه. ډیری وګړي په خپل شخصي او کاري ژوند کې د ډیره ناوړو او بدو پرېکړو ښکار کیږي. دا ډله کسان له احمقو خلکو سره ناسته ولاړه لري او خپل پلانونه له هغوی سره شریکوي، که د هغوی مدیران، سلاکاران او یا هم دوستان وي. 4م، هغه کس چې یو خروار د یو من په مقابل کې پلوري. په ټولنه کې داسې کسان هم وي چې د کمو پیسو په مقابل کې
لوی فرصتونه له لاسه ورکوي. حضرت سلیمان علیه السلام د هغوی په اړه وایي تاسو د دا ډول کسانو پیروي مه کوئ او د هغوی سپارښتنې ته غوږ مه نیسئ. دا چې موږ د هغوی له توصیو او سپارښتنو تښتو نو باید له هر ډول مشارکت او ګډون څخه یې ډډه وکړو. ما یو ځل په دې اړه د سلیمان علیه السلام سپارښتنه هسې وبلله. په پانګونه کې میلیونونه ډالر قرضداره شوم. د کوم شرکت لپاره چې ما دا پانګونه کړې وه کاله کېږي ورتړلی دی. دا اړینه نه ده چې یو څوک دې په یوه شبې کې میلیونر شي. د تلویزیون په پرده سوداګریز اعلانونه خلکو ته د پانګونې لارې ښیي او تاسې د یوې شېبې لپاره ذهني میلیونران جوړوي. کوم کسان چې د کمو فرصتونو لپاره ډېرې وعدې کوي د اعتماد وړ نه دي. د دې کسانو د ژوند ټول کړه په ظواهرو پورې تړلي دي. 5 چاپلوس وي. څوک چې د ملګري لپاره چاپلوسي کوي خو ته یې دام اچوي. په درواغو زخمی شوی له درواغو نفرت لري او د چاپلوس ژبه هلاکت رامنځته کوي. د چاپلوسي او تمجید ترمنځ څه فرق دی؟ سلیمان علیه السلام تمجید چې د عبراني ژبې کلمه ده د ستاینې او چاپلوسۍ د غوړ ژبتیا مترادف الفاظ بللی دي. چاپلوسي یعنی د ځانګړنو له لرلو پرته د یو چا ستاینه. تمجید یعنی د فوق العاده او ارزښت لرونکو ځانګړنو په خاطر د یو چا ستاینه کول. تاسې باید هر وخت او هر ځای د چاپلوسۍ په مقابل کې حساس واوسئ. هغه کس چې ماته د پانګونې فرصت 4 برابره کړ او زما ښځې د هغه پر وړاندې منفي غبرګون وښود، زما بانکي حساب ډېر ژر خالي کړ او زه یې ډېر تاوان سره مخ کړم. 6 څوک چې همیشه چټیات وایي او ځان تر نورو غټ راپېژني. څوک چې نمامت لمن وهي رازونه شیندي نو له هغه کس سره چې خوله یې خلاصه وي ملګرتیا مه کوه. سلیمان علیه السلام پر هغو خلکو چې ډېرې او بې معنا خبرې به یې کولې باور نه درلود. هغوی ته یې خبرجن یا کړتن ویل، خو درواغجن چاپلوسان او د اسرارو شیندونکي خلک یې تر دې لا بد بلل. هغه وایي تاسې باید هغو الفاظو ته ډېره پاملرنه وکړئ چې د نورو له خولې راوځي. څوک چې د الفاظو کارولو ته پاملرنه نه کوي خبرې یې مه منئ. مشورو ته یې غوږ مه نیسه او مشارکت ورسره مه کوه. ما د امثالو تر لوستلو مخکې په 2 مختلفو ځایونو کې 2 داسې کسان په کار ګمارلي وو چې وروسته چاپلوسان او کړتن وختل. د دوی له منځه یو کس زما له شرکت زرګونه ډالر غلا کړل او زما شرکت یې نورو ته غلط ور وپېژان. 2 کس هم د شرکت په حساب تر $1,00,000 ډېر شخصي پیر او پلور کړی وو چې د دغو پیسو نیمایي شرکت ته ورکړي. کاش چې ما د دوی تر استخدامولو مخکې د امثالو کتاب لوستلی وای. 7 شخصي حریم، قانون، رواج او عرف ته پاملرنه نه کوي. څوک چې د شریعت پیروي وي د حکیم زوی دی خو مصرفي اولاد پلار رسوا کوي. تر اوسه دې داسې څوک لیدلی چې تر قانون پورته کارونه کوي یا وایي چې قانون د نورو لپاره ده نه زما. دا ځانګړنه ښایي تاسې بې ضرره وګڼئ خو داسې نه ده. د دغې ځانګړنې لرونکي کسان د غلط کار ترسره کولو وروسته د بخښنې غوښتلو پر ځای د ځان د بېګناهۍ لپاره غلط منطقي دلایل تراشي. هغوی په خپلو ناقانونه کړنو کې نور هم مخکې ځي او زموږ د ژوند خوښۍ تر پښو لاندې کوي. دا ډله کسان بیا په بخښنه غوښتلو شرمېږي. سلیمان علیه السلام وایي دا ډله کسان که هر څومره په خپل ژوند کې بریالي وي له مشارکت او نږدېوالي یې ډډه وکړئ. هغوی بیا ځلې استثماري او ناقانونه کړنې ستاسې په وړاندې ستاسې د اخیستونکو او کارکوونکو په نسبت په ښه ډول توجیه کولی شي. څنګه رښتینی او صادق ګډونوال او سلاکاران انتخاب او له ناسمو ډډه کولی شو. د ژوند خوندونه مو د اغیزمن ګډون او مشارکت ترڅنګ د یو ښه سلاکار او ګډونوال لرلو ته هم هڅوي. د بدو او ناسمو سلاکارانو او ګډونوالو انتخاب
او غوراوی مو دې ته اړباسي چې باید د عمر تر پایه د سمو او رښتونو ګډونوالو او سلاکارانو د پیدا کولو کوښښ او هڅه وکړو. د دې کار لپاره ځینې سپارښتنې شته چې په لاندې ډول دي. لومړی، هر هغه کس چې له مخکینیو 7 نښو یوه پکې موجوده وي د شریک، لارښود او سلاکار په صفت یې مه ټاکئ. دوهم، که غواړئ یو څوک د مشاور یا ګډونوال په صفت د ځان لپاره غوره کړئ، نو د خبرو پر ځای یې عمل او حرکاتو ته ډیره پاملرنه وکړه. د ژوند طرز په هغه ډګر کې چې ته مشوره ترې غواړې څه ډول ده. مثلا د نکاح کولو پر وخت باید له هغو کسانو سره مشوره وکړو چې په دې ډګر کې په سختۍ سره ماتې خوړلې وي. دریم، ځان د هغه له قوي او ضعیفو نقطو خبر کړه. څلورم، د مشاور یا ګډونوال له هغو استعدادونو ځان خبر کړه هغه چې د ضعف او ناتوانۍ لپاره پټۍ ګرځوي. پنځم، د امکان تر حده داسې سلاکار یا ګډونوال غوره کړه چې تاسو ته ورته اهداف، پلانونه او خیالونه ولري. شپږم، د کاري چاپیریال پر مهال د داسې شریک په لټه کې شئ چې په خپله ذهني لیوالتیا او رغبت کار بریا ته ورسوي. که چیرې تاسو ټول وخت د خپلو لاسته راوړنو لپاره وقف کړی وي او ګډونوال مو داسې نه وي، هغه ګډون دوام نه کوي. دا هم باید ښکاره شي چې هغه خپلو کړو ژمنو ته متعهد دی او که نه. اووم، ستاسو احتمالي ګډونوال مثبت کس دی یا نه. هغه وګړي چې د کار په اړه منفي ذهنیت لري معمولا کمزوري وي، خو دا هم اړینه نه ده چې ستاسو ګډونوال دی هوبهو ستاسو په څیر مثبت ذهنیت ولري. اتم، د خپل ګډونوال ذاتي او مخکینیو کارنامو ته پاملرنه وکړئ چې دی د خبرو کس دی که د کار. تاسو یې له کومه ځایه پیژنئ، په ژوند کې کوم کارونه کړي دي. اغیزمن ګډون او د غوره مشاور ټاکنه ستاسو د بریاو تله نور هم درنوي. زه تر 10 بدو شریکانو دا غوره ګڼم چې هیڅ شریک ونه لرم. لنډیز: د ګډون لپاره تر ټولو غوره انتخاب لارښوونکی دی. لارښوونکی یعنی هغه کس چې په شخصي یا حرفوي ډګر کې کم تر کمه یو څه لاسته راوړنې خو ولري. لاندې د یو غوره لارښوونکي د لارښوونو نوم لړ شته. لومړی، د ژوند په هر ډګر کې هغه لارښوونې په نښه کړه چې ته ورته اړتیا لري. آیا تاسو په خپل مسلک کې لارښوونې ته اړتیا لرئ؟ او که غواړئ چې کوم څوک له تاسو سره په کاري ډګر کې مرسته وکړي، که اړتیاوې لرئ نو په نښه یې کړئ. دوهم، د هغو لارښوونکو نوملړ جوړ کړئ چې تاسو یې لارښوونو ته اړتیا لرئ. د هغو وګړو نوملړ جوړ کړئ چې تاسو یې حکمت، نصیحت او لارښوونې د خپل شخصي او کاري ډګر لپاره اړینې ګڼئ. څوک چې د نوملړ په سر کې ځای لري باید هغه څوک وي چې له تاسو سره په واقعي ډول مرسته وکولی شي. دریم، ستاسې اړیکې له هغو لارښوونکو سره چې د نوملړ په سر کې ځای لري څه ډول دي؟ هغه که رئیس، ملګری، دوست او یا هر څوک وي. څلورم، د هغوی له هر اړخیزو شخصي تجربو ځان خبر کړئ او په اړه یې راپور له ځان سره نوټ کړئ. پنځم، هر څومره چې ممکنه وي د خپلو احتمالي لارښوونکو په اړه څېړنه وکړئ. دوی کوم شیان خوښوي او کوم نه خوښوي، کوم حساسیتونه لري، خپل کاري او فارغ وخت څنګه تیروي او کوم شیان هغوی ته انګیزه ورکوي. شپږم، که له هغوی سره لنډه پیژندګلوي لرئ او یا هیڅ پیژندګلوي ورسره نه لرئ، د هغوی آشنایان څنګه خلک دي. څومره چې ممکنه وي له آشنایانو یې معلومات ترلاسه کړئ. تاسو کولی شئ دا کسان د خپل احتمالي لارښود سره د اړیکو ټینګولو لپاره د لومړي مأخذ په توګه وکاروئ. اووم، له احتمالي لارښود سره د ټلیفون او یا لنډ لیکل شوي خط په وسیله اړیکه ونیسه. که له چا سره اړیکه کوي او هغه مو نه پیژن، نو تر هر څه د مخه لومړی ځان ور وپیژنه. وروسته د هغه ځینې وړتیاوې یادې کړه چې هغه یې ډېرې خوښوي. اتم، تاسو باید له هغه سره په دوامداره اړیکه کې یاست. هیڅ شی په یوه ځل لیدو پای نه مومي.
اووم څپرکی د نیکمرغۍ راز. د خوشحاله زړه شفا بخښونکی وي، خو مات زړه هډوکي وچوي. تاسو څه غواړئ؟ د طب اوسنیو څېړنو په ډاګه کړې چې خوښي او نیکمرغي د روغتیا او صحت لپاره ډیر اړین دي. دا خبره حضرت سلیمان علیه السلام 3000 کاله مخکې کړې وه. د دغو څېړنو پر اساس هغه کسان تر نورو زیات د زړه په ناروغۍ، سرطان، د وینې فشار او داسې نورو ناروغیو اخته کیږي چې په ژوند کې د خوښۍ او خوشحالۍ کچه تر نورو کمه وي. د میرګي کچه په هغو کسانو کې چې ژوند یې په خفګان او غم تیریږي د هغو کسانو په نسبت چې ژوند یې په عادي ډول مخته ځي 2 برابره وي. همدارنګه څېړنو ښودلې چې خوښ او خوشحاله کسان د ناخوښو او خفه کسانو په نسبت له ناروغۍ څخه ژر خلاصون مومي. نو څه شی د خوښۍ او نیکمرغۍ د رامنځته کولو سبب ګرځي؟ که تاسو په ژوند کې یوازې د یوه شي غوښتنه او ارزو ولرئ، هغه به څه شی وي؟ سالم بدن، اوږد عمر، ښه او نیکه ښځه، ښه دنده، ښه او لوړ موقف، یا داسې نور؟ که ستاسو ځواب موفقیت وي، نو موفقیت له روغتیا پرته هیڅ ګټه نه لري. که ستاسې ځواب سالم او روغ بدن وي، نو ډیری داسې کسان شته چې روغ رمټ بدنونه لري، خو ښه دنده او په کافي اندازه پیسې نه لري او نیم ژوندی هم وي. ستاسو ځواب که هر څه وي، خو زه درته داسې کسان په ګوته کوم چې هماغه څه به لري مګر نیکمرغه نه دي. هارډورډ هیوس دا هر څه لرل، پیسې، قدرت، شهرت او بالاخره هر څه، خو بیا هم یو بدبخته انسانو. زیاتې پیسې، جذابه څهره، روغ او سالم بدن، ښه دنده، ښایسته ښځه او اوږد عمر هدف ته د رسیدو وسیلې نشي کېدلی، او ستاسې غوښتنه خو لا تر دې ټولو پورته ده. یعنې د خوښۍ او نیکمرغۍ احساس. نیکمرغي یعنې د زړه له تله د خوښۍ او خوشحالۍ دوامداره او همیشنی احساس. کوم شیان د زړه د خوشحالۍ لپاره خنډ ګرځي؟ ناشکري. کله چا پوښتنه وکړي چې ستاسې د خفګان علت څه شی دی، درته وایي ته ما نشي درکوی. د سلیمان علیه السلام په ان که تاسې د ناشکرۍ لپاره هر څومره دلایل ولټوئ، د همدې 2 چنده د شکر ایستلو لپاره هم شته. هغه وایي موږ باید په رڼو سترګو او خلاصو غوږونو د الله تعالی د هغو نعمتونو شکر ادا کړو چې موږ ته یې راکړي دي. ښایي څوک پوښتنه وکړي چې دا کلمې له شکر ایستلو سره څه تړاو لري. ما په تلویزیون کې کار کاوه. تر اوسه پورې داسې کامره نه ده جوړه شوې چې د انسان د سترګې زرمه حصه فعالیت ترسره کړي، او تر اوسه پورې داسې غږیز ماشین نه دی رامنځته شوی چې د انسان د خولې او غوږونو برابر وي. همداسې د بدن نور غړي. موږ باید د دې ټولو نعمتونو په لرلو سره د الله تعالی ډیر شکر ادا کړو که غواړئ چې د ژوند هره لحظه مو په خوښۍ بدله شي. د سلیمان علیه السلام له سپارښتنو پیروي وکړئ. حسادت، غضب، ستمګر او غصه سیلاب دی، خو څوک شته چې د دې سیلاب په مقابل کې ودرېږي؟ که زه د فلانی په څیر وای یا مې د فلانی په څیر هر څه لرلی، نو زه به هم خوښ او خوشحاله وم. موږ تل همدا خبرې کوو. که موږ په واړه کور کې اوسیږو او کم عاید ولرو له هغه چا سره چې په لوی کور کې اوسیږي او ډیر عاید لري، کینه او حسادت کوو. کله چې مې وړوکی کور واخیست، له هغو کسانو سره مې ډیره کینه کوله چې په لوی او ښایسته کور کې اوسېدل. کله مې چې کوچنی موټر واخیست، له هغو کسانو سره مې ډیر حسادت درلود چې قیمتي او لوړ ماډل موټر یې درلود. که به له ښځې بیزاره شوم، له هغو کسانو سره به په کینه اخته کېدم چې په کورني ژوند کې خوشحاله وو. بالاخره ما چې هر څه درلودل او یا مې ترلاسه کول، داسې کسان حتما پیدا کېدل چې ما باید ورسره حسد او کینه کړې وای. مثلا زه په خپل کار کې میلیونر شوم، ښکلې او خوندوره کورنۍ مې درلوده، خو زما په همصنفیانو کې داسې کسان هم پیدا شول چې مشهور او میلیاردران وو. یوه ورځ د حسادت په اړه د سلیمان علیه السلام سپارښتنو ته ځیر شوم چې ویلي وو
حسادت تر غصې ډیر هلاکونکی دی. حسادت او خوشحالي تل له یو بل نه تښتي، یو ځای کول یې ممکن نه دي. کله حسادت سره مبارزه ونه کړو، خوښي نشو ترلاسه کوی، ځکه حسد او کینه زموږ سترګې او حواس لږ تر شیانو د هغو شیانو لوري ته راکاږي چې موجود نه وي. نو که بغض کوي، بدبختي او ناچاري به مني. د حسادت تخم زموږ ټولو په زړونو کې شین دی، خو روزل او پالل یې بیا ناسم کار دی. مارتین لوتر وایي که مرغۍ په سر له کېناستو نشي منې کوی، نو د ځالې جوړولو ته یې مه پرېږده. که د حسادت هغه لمبې چې زموږ زړه ته یې لار کړې نشو کابو کوی، باید تازه یې نه کړو. که ستاسې زړه تل له شکر او مننې مالامال وي، بیا حسادت ته پکې ځای نه پیدا کیږي. ځان پر حق ګڼل د ټولې لارې د انسان په خپل نظر سمې لارې دي. نن ورځ که انسان ته هر څه په لاس ورشي، وایي دا خو مې حق و. خود به داسې کېدل. میړونه فکر کوي چې موږ باید د ژوند له هغو خوندونو او حقوقو برخمن شو چې یوازې زموږ د میرمنو لپاره ټاکل شوي دي. همدارنګه ګمارونکي فکر کوي چې باید کارکوونکي په کار کې ځان مړ کړي، ځکه دا خپل حق بولي. ټول خلک وایي د بیمې شرکتونه او ټولنیز ملکي تأسیسات باید تر هر چا دوی ته ډیر فعالیت وکړي. هغوی په ګیلمنه لهجه وایي چې له دولته د هغه څه په ترلاسه کولو نه دي توانېدلي چې حق یې و. که موږ په هغو شیانو پورې چې د ځان حق یې بولو زړه وتړو، بیا به د خوښۍ احساس ونه کړو. حماقت څوک چې د زړه په رایه کار کوي، احمق